چې روایتو کې راځي چې کله الله تعالی پر بنده باندې بیماری او ناجوړي کښېږدي هغه بنده څه زمانه په هغه بیماری او ناجوړي کې ژوند تیر کړي او په تکلیف او په ستړي کې چې کله هغه ناجوړي الله تعالی په صحت باندې بدله کړي د دې چې د ناجوړۍ سره پورته سي الله تعالی د ګناهونو صدا سي صفا کړی لکه د منې په موسم کې چې د درخت پاڼې وچی او یو څوک دا درخت در ستنه ونسي او په زور باندې وشوري لکه د هغې درختې څه چې پاڼې څنګه رژېږي د دغه ناجوړۍ په ذریعه الله تعالی د ده د عملنامې څه د ګناهونو داسې ورژوي نو بیا چې کله دی د بیمارۍ سره پورته سي بیا دی د ګناه څه بالکل صافي د ګناه څه فاکی او د الله تعالی نیک بندی الله تعالی د ګناو څخه د صفاوالي په خاطر هغه درجات او هغه لوړ مقامات ور نصیب کی لکه یو حدیث شریف کې راځي چې کله انسانان د قیامت په میدان کې سر راپیس نو دی وخت یو منادي ولاړ سي اعلان کوونکی ولاړ سي وای هغه وای ولاړ سي د خپلو وشکو ډکو سترګو بدلو عوض نن د الله تعالی څخه وغواړي د خپل وشکو عوض د خپل رب څخه طلب کوي هغه انسانان به حیران چې د وشکو د عوض مطلب څه دی موږ د الله څخه وغواړو نو هغه منادي ورته چې کوم چا باندې په دنیا کې الله تعالی تکلیف یې شوی یا د ناجوړۍ په شکل یا د مسکنت په شکل یا د قرضونو د بوج په شکل یا د یو قریب د غم په وجه باندې یا د یو بل مصیبت په خاطر چې پر دې بنده باندې الله تعالی تکلیف یې شو او د هغې بنده سترګې په وشکو باندې ډکې وي او د وشکو څاڅکی د سترګو سره وتلی ولاړ سئ هغې د خپل وشکو د څاڅکو بدله او عوض نن د الله تعالی څخه وغواړئ نو بیا به یو سړی ولاړېږي چې الله پر ما باندې دا تکلیف او د دې په خاطر ما سترګو وشکې کړي دي بل به ولاړېږي چې پر ما باندې دغه غم او یا الله د دې په خاطر ما ژړلي دي بل به ولاړېږي یا الله پر ما باندې پلانکی مسکنت پر ما باندې د عیال بغاره ولا پر ما باندې لوږه ولا زه د قرضونو در بوج لاندې وم د هغې په خاطر ما ستا حضور ته وشکې تو کړي دي زه نن د خپلو وشکو عوض غواړم زه نن د خپلو وشکو بدله غواړم نو بیا به الله تعالی هغه نعمتونه هغه بندګانو ته ورکوي چې بیا به دومره عظیم درجات دومره عظیم نعمتونه وي چې د هغې په مقابل کې به هغه د دنیا تکلیف و ده ته یو شی هم نور معلومیږي ما تېره جمعه کې درته ویل چې کوم چا په دنیا کې ژړلي نه دي هغې مصیبت و تکلیف نه دی لیدلی هغې چې د دې د اجر ته ګوري د ثوابونو ته یې ګوري نو هغې به دا تمنا کوي کاش په دنیا کې زموږ بدنونه په غچانو غچ سوي وای موږ تاسې تکلیفونه او مصیبتونه لیدلي وای نن دغه عوض او دغه بدله او دا نعمتونه زموږ هم په نصیب سوي وای نو زه دا وایم چې تکلیف چې الله تعالی پر انسان باندې راولي الله تعالی د خپل حکمت په خاطر باندې راولي چې هغه سړی د هغې تکالیفو په خاطر باندې الله تعالی ډېر لوړو درجاتو ته پیش رسوي حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه د دې ډېر ښه مثال لیکلی دی تاسو لیدلی دی یو سړی دی پر هغې باندې بیماري او ناجوړي راله د بیمارۍ او ناجوړۍ په وخت کې هغه سړی ډاکټر ته رالی طبیب ته رالی نو هغه طبیب هغه ډاکټر د هغې سړي دپاره د اپریشن تجویز وکړي چې ستا علاج او ستا بیماری بغیر د اپریشنه نه ده ستا په بدن باندې به اپریشن کیږي اوس هغه سړي ته دا ور معلومه ده چې په اپریشن کې څه دی زما پر بدن باندې به چاړه او نشتر چلیږي په اپریشن کې څه دی زما د بدن اندامونه او زما د بدن پوست او غوښې به پرې کیږي او په اپریشن کې به زه زخمي کیږم او زما د بدن څه به وینه ځي لیکن د هغې باوجود هغه سړی ډاکټر ته منتونه کوي پر ډاکټر باندې سپارښونه کوي او ډاکټر ته ډېر دروند فیس پیښوي او د هغې باوجود دا غواړي چې به زما اپریشن دې وسي ځکه د هغې سړي دا عقیده ده چې دغه اپریشن چې ما ته راکول کیږي دا یو عارضي زخم دی او دا عارضي زخم به ډېر ژر جوړ سي لیکن د دې اپریشن په عوض کې چې ما ته کم صحت راکول کیږي هغه صحت زما دپاره ډېر عظیم دولت دی د هغې صحت په مقابل کې دغه د اپریشن زخم ما ته یو شی هم نه معلومیږي نو دی بیا په خوشحالي باندې اپریشن کوي او دی بیا په منت و زاریو په سپارش باندې اپریشن ته ځان تیاروي
ځکه د ده عقیده دا ده چې د دې په نتیجه کې ماته صحت راکول کېږي او د صحت په دومره عظیم دولت و نعمت دی چې د هغې په مقابل کې دا د اپریشن تکلیف څه تکلیف نه دی. نو د هغه رقم چې پر کم چا باندې الله تعالی مصیبت راولي، ستړی راولي، بیماری و ناجوړي راولي، د هغې په عوض کې چې کله الله تعالی دته په جنت کې نعمتونه ورکوي، د هغې په عوض کې چې کله الله تعالی دته په جنت کې درجات ورکوي او لوړ مقامات ورکوي، چې کله دی هغه مقاماتو ته ورسیږي، هغه نعمتو ته ورسیږي، بیا به د دنیا هغه تکلیف، د دنیا هغه بیماری، د دنیا هغه ناجوړي او د دنیا هغه بیکاره حالات چې پر ده راغلي دي، د هغې به د هغه نعمتو په مقابل کې دته هیڅ نور معلومیږي.